چیست عضلات چې دي دا موږ تاسو په درو ګروپو کې مطالعه کوو. یو هغه عضلات موږ مطالعه کوو چې هغه د سینې قفس د باندې لخوا پوښي نه، یعنې هغه مسل چې هغه توراسیک کیویټي شکي د باندې لخوا پوښي، ایکسټرنلي د باندې لخوا. بل انټرکوسټل مسل دي، هغه عضلات چې هغه د پښتیو ترمنځ موقعیت لري، یعنې د سینې د قفس د پښتیو په منځ کې موقعیت لري. او بل هغه عضلات دي چې هغه توراسیک کیویټي د سینې قفس داخلي خوا څخه پوښي، دننه خوا څخه پوښي. صحیح دی. موږ تاسې دغه درې ګروپه مسل چې کوو موږ تاسې مطالعه کوو په سینې په برخه کې یا په چیسټ برخه کې. موږ تاسې هغه مسل وایو چې هغه په چیسټ کې موقعیت لري، یا د چیسټ د سینې د قفس د باندې، یا د سینې د قفس په داخل کې، او یا د پښتیو ترمنځ چې موقعیت لري. ښه، اول موږ تاسې غواړو هغه عضلات وایو چې هغه د سینې قفس کې د باندې خوا څخه پوښي، صحیح څه ایکسټرنل دي، د باندې خوا څخه پوښي، د باندې موقعیت لري. د باندې عضلات چې دي په دوو ګروپو کې دي، یو هغه ګروپ عضلات دي چې هغه انټیریو لیټرال دي، یعنې مخ ته او بغل ته موقعیت لري، او بل هغه چې هغه شاته موقعیت لري. اول موږ تاسې هغه ګروپ عضلات څخه بحث کوو چې هغه د سینې قفس د باندې پوښي، خو قدام ته انټیریر او لیټرال وحشي ته موقعیت لري، یعنې سینې د قفس مخ خواته او لږ بغلو ته چې لري موقعیت لري. دا کوم عضلات دي؟ دا اول پکتورالیس میجر چې دا موږ تاسې په اوږه کې ویلې ده، دلته بیا نه وایو، وریم بحث پر کړی دی. صحیح شو، یعنې د اوږې قدامي عضله وه چې دا د سینې په قدام کې هم راځي. بل پکتورالیس ماینر، دا مو هم په اوږه کې ویلې ده، یعنې د اوږې قدامي عضله ده چې دا د سینې د قفس په قدام کې هم حسابل کېږي. بل سب کلاویس مسل و، دا مو هم په اوږه کې وویله، د اوږې قدامي عضله وه، دلته د سینې قدامي عضله ده. صحیح دی. بل مو سیراتس انټیریر وویل، هلته د اوږې په میډیل کې د موقعیت درلود، دا مو هم په اوږه کې ویلې وه، د اوږې په میډیل کې وه. دلته بیا د سینې په لیټرل کې موقعیت لري چې په وحشي کې موقعیت لري. صحیح دی. دا مو هم تشریح کړی دی. نو دغه څلور عضلو دپاره تاسې د اوږې د عضلاتو ویډیو تشریح بیا وګورئ. بل پنځمه عضله چې ده، پنځمه چې ده، پنځمه هغه عضله ده چې هغه بیا په نس پورې مربوط ده. صحیح شو، هغه کومه ده؟ ریکټس ابډومینل مسل، چې دا د خیره انشاءالله په نس کې د خیره وایي. ابډومینل مسل کې د خیره انشاءالله ورې تشریح کوو، ورې وایي ځکه لږ برخې لوړ راپورته کېږي، دا ورې تشریح کوو. او بل ایکسټرنل اوبلیک، دا هم په نس پورې مربوط ده. صحیح شو، دا دواړه عضلات چې دي دا په نس پورې مربوط دي، پنځمه او شپږمه قدامي چې ده دا په نس پورې مربوط دي. دا په نس څخه چې کوو انشاءالله وایو. نو موږ تاسې د سینې خارجي عضلاتو څخه قدامي وحشي عضلات مازې منومان وویل، د عضلات ته نه وایو، څلور په اوږه کې ویلي دي او دوه په نس کې د خیره انشاءالله وروسته بیا وایو. مازې اوس د نومان ځان سره سمه وګورئ. ښه، پسې هغه عضلات چې هغه د سینې قفس د باین څخه پوښي خو شاته موقعیت لري. صحیح شو، سینې قفس د باین څخه پوښي، یعنې اول ګروپ عضلات دي خو شاته موقعیت لري. اول موږ تاسې وویله چې د سینې عضلات موږ په درو برخو کې وایو، یو چې د باندې پوښي، بل چې په داخل کې پوښي، بل چې د پښتۍ ترمنځ. موږ تاسې په د باندې کې اول اخته یو، چې په دې کې مو قدامي وویله چې هغه څلور د اوږې وه، ویلي مو وختي په نس پورې مربوط، هغه وروسته خیره وایو. اوس راځو د شا پوسټیریر وایو، چې د سینې قفس د باندې پوښي خو شاته موقعیت لري، پوسټیریر موقعیت لري. په دې کې څه راځي؟ په دې کې ټراپیزیوس عضله راځي، لیتمس دورسي پکې راځي. صحیح شو، لیتمس دورسي مو ویله، دا هم په اوږې په شا کې وویله شا اوس. ټراپیزیوس، لیویټور سکاپولا راځي، سکاپولا پورته کوونکې عضله. ریمبوید میجور، ریمبوید مایندور پکې راځي. سیراتس پوسټیریر سوپیریر پکې راځي، سیراتس پوسټیریر انفیریر پکې راځي. صحیح شو، لیویټور کوسټرم پکې راځي، او اریکټور سپاینا مسل پکې راځي. دا عضلات موږ دلته نه وایو، دا به د خیره انشاءالله په ملا کې د خیره ویل کېږي. دا موږ تاسې د بک عضلات شاوس په ملا پورې چې دي مربوط دي، دا به د خیره انشاءالله په ملا کې د خیر سره وایو، ورې بحث پر کوو د خیره انشاءالله. صحیح دی. نو دا و د اوږې خارجي عضلات چې قدامي مو نیمه په اوږو کې ویلې وه، د اوږې نه د چست د سینې
خارجي عضلات و چې قدامي موږ ته څلور په وجود کې ویلي وه، دوه په نس کې وایي د خیر ان شاء الله. او دا خارجي چې دی یوازې یوه دانه موږ دغه لیتمس ډورسي په وجود کې ویلې وه، نور ان شاء الله په ملا کې د خیره بیا مخ ته درسو چې وایو. ښه. نو اوس راځو موږ تاسو ته هم ګروپ عضلات وایو. په چیست کې مو خارجي عضلات ما زنمان وویله، ځکه اکثره مو ویلي وای یا ځینې مخته وروسته د خیر ان شاء الله راځي وایي د خیر څخه. اوس هغه عضلات وایو چې هغه د سینې د قفس په چې موقعیت لري، په د پښتۍ ترمنځ موقعیت لري. یعنې دا کوم عضلات انټرکوسټل عضلات دي، یعنې د سینې د قفس د پښتیو ترمنځ موقعیت لري. انټرکوسټل، انټر معنا په منځ کې، کوسټل د کوسټاو یا پښتۍ په منځ کې، چې دا کې درې عضلات راځي. یو اکسترنل لازم، اکسترنل انټرکوسټل معنا چې د باندې خواته موقعیت لري. بل انټرنل لازم، انټرنل انټرکوسټل معنا په داخل کې موقعیت لري. بل انټرکوسټل انټیمی چې ته انر موست هم ویل کیږي، انر موست هم ورته ویل کیږي. صحیح شو؟ انر موست یا انټرکوسټل انټیمی چې دا د سینې د قفس ټولو داخل خواته چې لري، داخل خواته موقعیت لري. صحیح شو؟ چې دا ته ویل کیږي انټرکوسټل انټیمی یا انر موست هم ورته ویل کیږي. انر موست مثلا، ان موست انټیمي هم ورته وایي، معنا ټول داخل ته موقعیت لري. دا درې هغه عضلات چې دا د پښتۍ ترمنځ موقعیت لري. اوس د درې سره وایي ډېر مهم دي، اکثره وخت امتحانونو کې سوالونه دي، کې سوالونه ډېر زیات راځي. د انټرکوسټل چې انټیمي ده. ښه. چې اوله انټرکوسټل عضلات کې اول موږ چې وایو انټرکوسټل، اکسترنل انټرکوسټل موږ تاسو دوباره وایو، یعنی هغه چې د پښتۍ ترمنځ د خارجي موقعیت لري، یعنی د باندې موقعیت لري. اکسترنل انټرکوسټل موږ تاسو چې کوم موږ تاسو اوس وایو. دا عضله چې دا چیرې شروع کیږي، دا ستاسو نه ویني د عکس کې دا عضلات خپل سيري دا ټاکل کما دا عضله چې تاسو ویني په یو پښتۍ باندې شروع کیږي لاندې، پر دا بل ختميږي ستي، بیا دا بل بیا پر دا بل لاندې شروع کیږي، پر دا بل ور چې ختميږي. صحیح سو دا رقم. نو شروع چیرې ده؟ inferior border of the rib، ان د پښتۍ د هرې پښتۍ دغه لاندې بارډر پر دې شروع کیږي. د پښتۍ پر لاندې بارډر چې شروع کیږي دا یې شروع شول، هرې پښتۍ پر لاندې بارډر چې کیږي شروع کیږي. ختم یې چیرې دی؟ د ستې سوپیریور بارډر، ان په لوړ بارډر باندې د ایمیډیټ ریپ د پسې پښتۍ، ان د پسې پښتۍ پر لوړ بارډر باندې چې ختمېږي، یعنې د یوې پښتۍ پر لاندې بارډر شروع کیږي، د پسې پښتۍ پر لوړ چې کیږي ختمېږي. دا و اکسترنل انټرکوسټل، یعنی هغه عضلات چې هغه د پښتۍ ترمنځ ده، خو د باندې خواته موقعیت لري. ټول چې ده د باندې خواته موقعیت لري. د دې نرو کم نرو دی، کوم چې نوم دی هغه نرو هم ورته راځي، انټرکوسټل نرو ورته راځي. صحیح شو؟ موږ تاسو ورې پښتۍ کې دلته لاندې انټرکوسټل ګروپ ویلی و، د هرې پښتۍ لاندې داسې یو خالګاه وه، میزابه وه، چې ورې وین، ارتري او نرو تېر شوی و شابس. صحیح شو؟ درې شیان پکې تېرېدله، وین، ارتري او نرو پکې تېره دی. صحیح دی؟ وین ارتري او نرف. نرف یې کم نرف دی، که وین دی، که ارتري دی، که نرف دی، دا انټرکوسټل دي شاوس. نو دغه عضلات ته چې کم نرف راځي انټرکوسټل نرف ته راځي. وظیفه به یې چی دی عضلې؟ یو شی په یاد ولرئ شابوس، په د عضلاتو کې چې موږ تاسو په سینه کې وایو، که چیرې داخلي عضلات وه، معنا انټرنل عضلات وه، داخل عضلات وه، دا ټول عمر په اکسپایریشن کې کومک کوي، معنا د ساه په ایستلو کې کومک کوي، په اکسپایریشن کې کومک کوي. او که چیرې عضلات اکسترنل وه، معنا خارجي عضلات وه، دا بیا ګرد عمر په انسپایریشن کې همکاري کوي، معنا ساه په اخیستلو کې کومک کوي. دا مې راوي، دا مهمه خبره ده. یعنې په سینه کې که چیرې عضلات خارجي عضلات وه، اکسترنل عضلات وه، دا په انسپایریشن کې همکاري کوي، یا ساه په اخیستلو کې کومک کوي سره. او که چیرې عضلات چې وه هغه انټرنل وه، معنا داخل کې موقعیت درلودي، په نوم کې انټرنل راغلی و، هغه بیا د ساه په ایستلو کې په اکسپایریشن کومک کوي. یو د بل برعکس دی، نو معنی د بل شي برعکس دی سره. نو اوس دا عضله چې ده خو اکسترنل ده، اکسترنل انټرکوسټل عضله ده، نو دې وظیفه به شي، دې وظیفه انسپایریشن د ساه اخیستل. او بل د سینې ټول عضلات چې دي دا د سینې د قفس سره په سپورټ یا په حمایه کې کومک ورسره کوي.
نو موږ تاسو د سینې هغه عضلات وایو چې هغه په سینه کې چې موقعیت لري، د سینې په پښتۍ په منځ کې موقعیت لري، چې هغه ته ویل کېږي انټرکوسټل عضلات. صحیح شو؟ چې په دې کې موږ تاسو درې عضلات وایو. یوه یې اکسټرنل ده، خارجي، دا مو استاد وویل. بله انټرنل ده، اوس پسې یوه داخلي، بل انر موست، ټولو اخر د نه ده. درې عضلات شوله. دا مو ویله، اول مو اکسټرنل وویل، خارجي مو ویل چې دې شروع د هرې پښتۍ لاندې بټن باندې شروع کېږي او د پسې پښتۍ په لوړ کېږي ختمېږي. دا مو ویل. دا مو هم و چې ته انټرکوسټل نرভ ته راځي، پښتۍ تر منځ نرভ ته راځي. صحیح شو؟ او بل مو دا وویله چې دا خارجي عضله ده، نو د ساه په اخیستلو کې کومک کوي، په انسپایریشن کې همکاري کوي، او بل سپورټ کې رول لري. اوس موږ تاسې اوس دوهم مسله وایو چې هغه د پښتۍ ترمنځ موقعیت لري، انټرنل انټرکوسټل ده. معنا د پښتۍ ترمنځ ده، خو داخل طرف ته موقعیت لري. صحیح څه؟ بل ایکسټرنل ده چې د انټرنل ده. دې شروع چې د هرې پښتۍ لاندې دلته موږ تاسې کوسټل ګروپ لرو یا سب کوسټل ګروپ، یعنې د هرې پښتۍ لاندې داسې یو میزابت یې رسوي ده چې په هغه کې درې شیان تېرېږي: وین، ارتري او نرف. که وین یې هغه انټرکوسټل وین دی، که ارتري انټرکوسټل ارتري ده، او که نرف انټرکوسټل نرف دی. صحیح شو؟ چې دغه ګروپ یا ناوې څخه شروع کېږي، لاندې خواته راځي. ختم یې چیرې دی؟ د ستي په سې پښتۍ باندې سوپیریور بارډر، د ستي د ایمیډیټ ریپ، یعنې په سې پښتۍ، د ستي په سې پښتۍ په سوپیریور بارډر باندې چې کېږي ختمېږي دلته. دا ختم شو. نرف یې کم نرف دی، دغه اکسټرنل نرف رقم دې نرف هم هغه نرف دی د پښتۍ ترمنځ دی، یعنې انټرکوسټل نرف ته راځي. صحیح شو؟ وظیفه یې مخکې موږ ویله، ټول هغه عضلات چې هغه انټرنل یعنی داخل ته موقعیت لري د پښتیو، هغه چې دی هغه په ساه ایستلو کې، په اکسپایریشن کې کومک کوي. دا مه هېروئ شابس. مخکې موږ ویله که چیرې عضله اکسټرنل یي، معنا خارجي یي، صحیح شو، هغه انسپایریشن کې کومک کوي، معنا ساه په ننویستلو کې کومک کوي. صحیح شو؟ او که چیرې بیا عضله انټرنل داخلي عضله یي، دا بیا د ساه په ایستلو کې په اکسپایریشن کومک کوي. یعنې یو د بل برعکس، داخلي عضله ساه باسي، خارجي عضله ساه اخیستلو کې کومک کوي. صحیح شو؟ او د سینې ټول عضلات چې دي، هغه د سینې د قفس په سپورټ یا حمایت کې مهم رول لري. دا مه هېروئ. دا و دوهمه عضله د سینې په د قفس د پښتۍ ترمنځ یې موقعیت درلودی، داخل طرف ته و. یوه یې خارج ته و، اکسټرنل و، دا یې داخل ته و، انټرنل ته. اوس درېیمه وایو، درېیمه انټرکوسل انټیمي، یعنې تر ټولو داخل، د درو سرو داخل خواته انټیمي، دې ته انر موسټ هم ویل کېږي. دواړو نه معنی زده کوي. صحیح شو؟ موږ تاسې هغه عضلات وایو چې هغه انټرکوسټل دي، معنا د پښتۍ ترمنځ دي. اول مو خارجي وویله، اکسټرنل مو وویله. صحیح شو؟ دوهم مو انټرنل داخلي وویل، انټرنل مو وویل. صحیح شو؟ اوس درېیم انر موسټ وایو، انر موسټ یا انټیمي، د ټول داخل ته، تر ټولو داخل ته د ننه خواته موقعیت لري. صحیح شو؟ د دې شروع چیرې ده؟ اوریجن یې چیرې دی؟ د دې شروع هم د هغه بلې انټرنل په رقم د کوسټل ګروپ څخه شروع کېږي. یعنې د پښتۍ لاندې چې دلته کوم میزابه ده، کوسټل ګروپ، دغسې شروع کېږي. ختم یې د ستي دغه نور په رقم دی، یعنې د ستي په سې عضلې په سوپیریور بارډر باندې چې ختمېږي. یعنې دغه چیرې لوړه شروع شوله، د لاندې پښتۍ پر سوپیریور بارډر باندې چې ختمېږي. دا رقم. صحیح شو؟ نو اکسټرنل، انټرنل او انرموس دروس ختم یو رقم و. نرف دا نور په رقم دی، انټرکوسټل نرف، ټول هغه یو رقم دی، دروس ورته یو رقم، انټرکوسټل نرف، یعنې هغه نرف چې هغه د پښتۍ ترمنځ دی. وظیفه خو ما درته ویلې وه، ما چې داخل ته موقعیت لري، صحیح شو، هغه ساه باسلو کې کومک کوي، په اکسپایریشن کې همکاري کوي. دا مې ورته ویلې وه، شا دا مه هېروئ. نو دا هم چې کوي په اکسپایریشن کې کومک کوي. او سپورټ ما ورته ویله، چې د سینې ګرد عضلات چې دي، دا د سینې د قفس په سپورټ یا حمایت کې چې لري مهم رول لري. نو دا وې درې هغه عضلې چې د پښتۍ ترمنځ یې موقعیت درلودی، اکسټرنل وه، انټرنل وه، او انر موسټ، ټول داخل خواته. نو اول موږ تاسې د سینې خارجي عضلات وویله، د هغو مزدمان وویله، ځکه هغه مو ځینې په سینه کې په اوږه کې ویلې وه، ځینې وروسته تر څو چې ویل کېږي. بیا مو دوهم ګروپ کې هغه عضلات وویله چې هغه د پښتۍ ترمنځ وه، انټرکوسټل وه، چې دې کې درې عضلات وه، درې سره مو وویله. اوس راځو موږ تاسې درېیم ګروپ عضلات وایو، د پښتیو هغه عضلات چې هغه داخل خواته، یعنې سینې د قفس داخل ته موقعیت لري. هغه مسلس کوم چې توراسیک کیویټي دننه انټرنلي پوښي، په داخل کې موقعیت لري. هغه یو سب کوسټل ده او بل انټرکوسټل مسل.
صحیح څه سترنوکوسټل بخښه دي سترنوکوسټل. ځینې وخت په ځینې کتابونو کې دا اوس موږ تاسو درېیم عضله وویله انټرکوسټل انټیمي، دا هم دی په داخل عضلاتو کې راولي. یعنې ځینې کتابونو کې داخلي عضلات دغه دوایي، په ځینې کې دی درې کوي هم، مشکل نشته. درېیمه کومه وه ده؟ درېیمه اوس چې موږ تاسو اخري وویله انټرکوسټل انټیمي چې موږ تاسو وویل نه، یا انر موست انټیمي یا انر موست چې موږ تاسو وویل. صحیح شو. دا هم ځینې وخت په داخلي عضلاتو کې راولي چې درې عضلات بیا دي، مشکل نشته. خو دغه دوه هم صحیح دي. نو دوه هغه عضلات چې موږ تاسو وایو چې هغه د پښتیو په داخل کې، یعنې د سینې د قفس په داخل کې موقعیت لري، چې هغه یو سب کوسټل مان لاین ته پښتیو، او بل سترنوکوسټل چې سترنوم او د کوسټاو ترمنځ موقعیت لري. اول راځو سب کوسټل وایو ان د پښتۍ لاندې، د پښتۍ لاندې موقعیت لري. د دې شروع چیرې ده؟ دا خو د پښتۍ داخل ته دي، نو د پښتیو په داخلي سرفیس باندې یا انټرنل سرفیس باندې شروع کیږي. هغه انګل ته نږدې موږ تاسو ویلي وه، کوم وخت چې پښتۍ شاته وموښتېږي د ورټبراو څخه داسې راکاټېږي، دلته دغه ځای ته انګل ویل کېږي چې ګولایي خوري. دغه انګل ته نږدې شروع کیږي. صحیح شو. انګل ته شاته انګل ته نږدې شروع کیږي. نو په انټرنل سرفیس اف د ریبس، یعنې د پښتیو په داخلي سرفیس باندې شروع کیږي انګل ته نږدې. ختم یې چیرې دی؟ کوم وخت چې شروع سي لاندې خواته راځي پر دوهمه او یا پر درېیمه دستي پښتۍ په داخل کې کیږي ختمیږي. یعنې پر یوه مثلا دا پښتۍ دي داخلي خوا یې فرض کړو، پر دغه یوه شروع سوله عضله د لاندې سره راځي دستي پر دوهمه ختمیږي، او یا ځینې بیا راځي پر دوهمه ختم سي. دغه کار مثلا دلته شروع کېږي یوه عضله، مثال د خبرې داسې راځي داسې دلته ختمیږي په سې پښتۍ باندې، او ځینې بیا یوه پښتۍ کراس کړي پر پسې پښتۍ بیا ختم سي. داسې کېږي. نو دا وه سب کوسټل عضله د پښتۍ په داخل کې موقعیت درلودی. شروع یې موږ وویل چې د پښتۍ داخلي سرفیس دی انګل ته نږدې، ختم یې پر دوهمه یا پر درېیمه پښتۍ پر داخل ختمیږي. نرم یې هغه نرم دی لکه دغه انټرکوسټل هغې چې وه انټرکوسټل نرم ته راځي. وظیفه خو موږ ویلې وه کوم که داخل ته وه، که داخل ته وه هغه د ساه په ایستلو کې کومک کوي. دا خو داخل ته دي صحیح شو، یا په داخل کې موقعیت لري. دا چې کې دا اکسپایریشن د ساه په ایستلو کې کومک کوي. او ما څه ویل چې سپورټ ګرده په سپورټ کې رول لري، سینې د قفس په سپورټ کې ټوله رول لري. دا و داخلي عضلو څخه اول عضله. داخلي مسل څخه دوام مسل موږ تاسو وایو چې هغه د سترنوکوسټل د نامه څخه معلومیږي سترنوم او د کوسټاو ترمنځ موقعیت لري. یعنې سترنوم او کوسټاو سره شي مشترک دي. ترانسورسس توراسیک هم ویل کېږي، چې په بره قرار لري، داسې په بره قرار لري، مثلا دلته شروع سي دلته ختمیږي. داسې په اوږدو قرار لري. نو د دې شروع چیرې ده؟ د سترنوم صحیح شو د باډي او یا زایپویډ پروسس شاته او لږ لاندې انفیریر پوسټیریر د سترنوم دغه ټول باډي ده. صحیح شو. دغه باډي او دغه زایپویډ پروسس د دې پوسټیریر شاته او انفیریر لاندې دا چې دی دا شروع. صحیح شو. او ختم یې چیرې دی؟ د دې ختم چې بیا دی، ختم یې موږ وایو چې په داخل کې د پښتیو د دوهمې څخه نیولې تر شپږمې پورې پر کوسټل کارټلیج باندې، یعنې پر دغه غضارف باندې ختمیږي. دا وینې غضارف، دا غضروف دی، دا غضروف دی، دا غضروف دی، دا غضروف دی، او دا غضروف دی. یعنې دوهمه، درېیمه، څلورمه، پنځمه، شپږمه د دغه شپږو پښتیو پر غضروف چې کېږي ختمیږي. نو دا هغه عضله وه چې د پښتیو د سینې قفس په داخل کې موقعیت درلودی، چې نوم یې و سترنوکوسټل، یعنې د سترنوم او د کوسټاو ترمنځ موقعیت لري. شروع مو ویل چې سترنوم دغه باډي او دغه زایپویډ پروسس په شاته پوسټیریر او لږ لاندې شروع کیږي. او ختم مو ویلې د هرې پښتۍ پر غضروف باندې د دومې څخه نیولې بیا تر شپږمې پښتۍ په غضروف باندې ختمیږي. نرم یې هغه نور په رقم د انټرکوسټل نرم ته راځي. وظیفه یې چې شته دا خو داخلي عضلات داخل ته موقعیت لري، نو په اکسپایریشن کې رول لري، ساه په ایستلو کې رول لري. او بل سپورټ خو مو ویل چې هغه د ګردو کار دی، ټوله چې کې په سپورټ کې مهم رول لري. دا و د پښتۍ یا د سینې د قفس داخلي عضلات چې دوه عضلات وه، چې دواړه مو ویل سب کوسټل او سترنوکوسټل، دواړه مو ویل. دغه لنډه خلاصه ده
ځان سره وګورئ وروسته ان شاء الله ګردو هغه شروع ختم نرف او وظیفه په لیکل شوې ده د ګریز اناټومي